أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. مخی اللہ پاک دہا خلق انجام ذکر کرلو چچا دا اللہ یوال نمنلو. مخینو امتونو کے آغا کافران چاوی تا پیغمبرانو دا اللہ یوال بیان کرے او هغوی وحدانیت نه منلو، د هغوی بد انجام چې هغې کې د لوط علیه السلام د قوم قصه الله ذکر کا، او بیا د عادینو سمودینو او د نوح علیه السلام د قوم. الله وی دا ټول په دې وجه هلاک شو چې زما یووالی نه منو او د ما نه بغیر د نورو شیونو عبادت کو، او بل ما چې کوم رسولان ورلیږلي و د هغې نه منل. نو الله پاک د خپل قدرت ذکر کوي دلته چې الله دومره لوی طاقت والا ذات دی چې الله وی اسمان می جوړ کړی دی په خپل قوت سره، او زه پراخونکی د اسمان یم، دومره پراخه دی چې اندازه یې هېڅوک نشي لګولی. او بیا مې ځمکه انسانانو دپاره فرش کړې ده او ډېره ښایسته فرش ده، او په ځمکه کې مې د هر شي قسمه قسم جوړې پیدا کړي. الله د خپلو قدرتونو ذکر کوي او بیا وایي چې سره د دې نه کافران دا خبرې نه مني. والسماء بنیناها، او اسمان منګه جوړ کړی دی بأیدن په پوره قوت سره، یعنی دومره قوي دی چې د راغورځېدو بالکل گنجایش نشته. البته قیمت چې رانږدې شي او الله ورته فیصله وکړي بیا به راش کېږي. 10مه سپاره کې الله وایي اذا سماء انشقت، کله چې اسمان راوشلېږي، او سورة رحمان کې مو وایي فاذا انشقت السماء. خو قیامت نه مخکې دا نه راغورځېږي ځکه ډېر قوت سره الله پیدا کړی. والسماء بنیناها، او اسمان منګه جوړ کړی دی بأیدن په پوره قوت سره، وإنا لموسعون، او یقینا منګه پراخونکي یو دی اسمان لره، یعنی دومره پراخه دی چې د هغې یو سر او بل سر څوک نشي معلومولی. والارض فرشناها، او ځمکه موږ فرش کړې ده، انسانانو دپاره د فرش په څیر ده، ګرځې را ګرځم پې کوي، وسیدلم پکې کوي، او ځان دپاره پکې رزق هم پیدا کوي او کریه. ګوره علماو لیکلي که دا ځمکه بیخي نرمه وې پسته وې بیا به پې څوک ګرځېدی نه شوی د پاسه، ډوبېدی به پکې، او که بیخي اوسپنې غوندې کلکه وې یا تیږې غوندې بیا به فصل پکې نه کېدی. نو ګرځېدول هم جوړه ده او فصل هم را زرغونه کوي، نه ډېره نرمه ده او نه سخته ده. والارض فرشناها، او دا ځمکه موږ فرش کړې ده، فنعم الماهدون، نو څه ښایسته فرش کوونکي یو موږه، یعنی څه ښکلی فرش مې درته پیدا کړی. الله وایي چې د ځمکې په هر یو طرف کې اوسېږي، تا دپاره اجازت دی هر ملک کې چې اوسې. ومن کل شیء خلقنا، او د هر شي ځنې موږ پیدا کړی دی زوجین، دوه جوړې، هر شی الله جوړې جوړې پیدا کړې، یا دا معنا چې نر او ښځه، حتی چې په نباتاتو کې نر او ښځه شته. په دې باندې د زراعت هغه ماهران او نوي ساینسدانان قالي اعتراف کوي چې په دې نباتاتو کې مذکر او مؤنث شته، نر او ښځه، هر شی الله جوړې جوړې پیدا کړې. یا دا معنا چې هر شی جوړې دی موصوف په صفاتو متضادو سره دی. ګوره دنیا کې چې څومره شیونه دي جوړې جوړې دي، نر ښځه، یا خوږ او تریخ، تور او سپین، ښی او چپ، ګوره هر شی چې ګورې هغه جوړه ځان سره لري. ښه
اوس میوجات ځینې خواږه دي ځینې ترخه دي بعضې شی تور دی بعضې شی سپین دی بعضې نر دی بعضې ښځه ده بعضې بره دی لکه اسمان بعضې لاندې دی بعضې ښه دی بعضې خراب دی کفر او اسلام ښه او بد نو هر شی مې الله وایي جوړه جوړه پیدا کړی دی ومن کل شیء خلقنا زوجین او د هر شي ځینې موږ پیدا کړی دی جوړه جوړه لعلکم تذکرون دې دپاره چې تاسې عبرت والی د دې نه ففروا الی الله نو منډه ووهئ الله طرف ته یعنی که د الله نه یریږئ بل خواته مه تښتئ ځکه خلاصېدی نه شم د الله طرف ته لاړ شي دنیا کې چې څوک چا نه یریږي او خطرې نو هغه ځای ورله پرېږدي بل چاته منډه ووایي چې هر څومره لوی طاقت نه یریږي بل څوک پناه درکوي خو د الله داسې طاقت دی که الله نه یریږي عذاب نه ځان بچ کوې نو بل چاله مه ځامدي الله طرف ته بیرته ورشه ځکه بل څوک پناه نشي درکولی د الله په خلاف به تا ته څوک پناه درکړي ګوره د دنیا په طاقتونو کې خو امریکا لوی طاقت حسابېدو خو چې څوک هغې سره ورانو هم داسې ملکونه شته چې پناه یې ورکړه دا دی پې قوي شو غالبه شو امریکا یې را مغلوبه کړله او موږ او تاسې روسانو نه یېرېدو پاکستان نه هم پناه ویوړه د هر چا نه چې یریږي بل څوک پناه درکوي وایي راځه زه دې ساتمه خو که د الله نه یریږي د الله د عذاب نه په نړۍ کې داسې څوک نشته ځمکه او اسمان کې چې ووایي چې راځه زه دې ساتم الله نه به خلاص یې هلته به پروت او نه به مړ کېږي او الله ته به نه ورځې دلته به یو 1000 کاله پروت الله وایي نه ما نه دې څوک نشي بچ کولی نو که ما نه تښتې نو همدا ما طرف ته را وتښته همدا زه به دې بچ کوم د عذاب نه الله نه چې سړی تښتي نو ښه طریقه دا ده چې بیرته الله ته ماتې وکړي ښه لکه قومونه بعضې خلک داسې وو چې اوله کې کافرانو الله عذاب یې چې ولید ایمان یې راوړو نو بیا مسلمانان شو نو ځکه الله وایي ففروا الی الله نو تیښته وکئ الله طرف ته د الله نه تښته مه بل طرف ته بیرته الله طرف ته تیښته وکړه انی لکم منه نذیر مبین یقینا زه چې یم نبی علیہ السلام وایي زه چې یم تاسو دپاره منه د الله د طرف نه نذیر یرونکی یم مبین ښکاره زه الله دې دپاره رالیږلی یم چې زه تاسې د الله نه ویروم او زه تاسو دپاره د الله د طرف نه نذیر یم ښکاره او بل دا کار وکئ ولا تجعلوا مع الله الها آخره مه مقرروئ د الله سره بل اله د الله نه ما سوا بل څوک معبود منیسئ مه چاته عبادت کوئ مه چانه د مشکل د حل دپاره چې ورځئ الله ته چغه وهئ د الله نه ما سوا بل څوک حاجت روا او مشکل کشا مه بولئ او مه د بل چا عبادت کوئ او کم کارونه چې د اله سره خاص دي ما سوا د اله نه بل چا نه هغه مه غواړئ ولا تجعلوا مع الله الها آخره او مه مقرروئ د الله سره بل خدای انی لکم یقینا زه چې یم تاسو دپاره نذیر یرونکی یم مبین ښکاره کذلک ما اتی الذین الله پاک دلته وایي دا د مکې مشرکان چې پیغمبره تا څنګه نه مني مخکې چې څومره قومونه تیر شوي چې پیغمبر مې وله رالیږلی دی همدا یو خبره ورته کړې چې ته جادوګر یې او ته لیونی ساحر موسی علیه السلام ته فرعون وویله هود علیه السلام ته عادین وویله او صالح علیه السلام ته سمودین وویل چې مجنون وازدجر الله وایي ناشنا خبره ده د دوی قومونو منځ کې سره ډېر بلا شی زمانې تېرې شوي یو قوم به د بل نه 1000 کاله وروسته و یو قوم به د بل نه 3000 کاله وروسته او هر قوم پیغمبر له همدې یو خبره کوي آیا دوی یو بل ته وصیتونه کړي که څنګه الله وایي دا خو داسې دی لکه د نوح علیه السلام قوم چې د نورو له وصیت کړی چې پیغمبر درته راغی داسې ورته وایئ نو وصیت خو یې نه دی کړی ځکه د هغې قوم او د دې قوم منځ کې خو 2500 کاله تېر شوي دي دا څنګه دا یو خبره هر پیغمبر ته دا قوم راوباسي الله وایي اصل کې دا یو بېدینه او سرکشه قوم دی او پیغمبر پې باندې ښه نه لګي چې اوله حق خبره کوي کذلک همدارنګې ما اتی الذین من قبلهم نه دی راغلی هغه کافرانو ته چې دې نه مخکې دي د دې امت د کافرو نه مخکې من رسول هیڅ یو پیغمبر الا مگر که راغلی دی قالو هغوی به ورته ویل ساحر او مجنون یا جادوګر دی او یا لیونی دی
او دا فرعون هم ویلو د موسی علیه السلام په رابطه هر پیغمبر چې دنیا ته راغلی دوی به ویل دا ساحر دی ساحر به یې ځکه ویل چې دوی به پیغمبر نه د معجزې مطالبه وکړه که ته د الله رسول معجزه ښکاره کړه موږ ته داسې یو کار وکړه چې موږ یې نه شو کولی او ته یې کولی شې موږ به ومنو چې ته پیغمبر یې نو پیغمبر به الله ته سوال وکړو الله به ورته ویل دا پلانۍ معجزه والا ښکاره کړه لکه موسی علیه السلام ته الله ویل دا لاس کې د امسا ده دا وغورځوه چې ویې غورځوله خامار تنې جوړ شو او دارنګې نورو پیغمبرانو نو دوی به ویل دا جادو دی الا قالو مگر دوی به ویل ساحرن دا جادوگر دی او مجنون یا لیونی دی پیغمبرانو به معجزات امتونو ته ښکاره کولو او دوی به ورته دا خبره کوله الله وایي اتواصوا به آیا دوی یو بل ته وصیتونه کړي په دې خبره باندې چې که موږ مړه شو او تاسو له به پیغمبر راغی داسې به ورته وایې بل له وصیت کړی دا وصیتونه یې کړي چې داسې ظالمان په یو خبره متفق دي نه وصیتونه یې نه دي کړي بل هم قوم طاغون بلکې دا یو قوم دی سرکشه دغه قومونه چې تیر شوي دا پرونه چې ذکر وشو چې الله هلاک دا ټول سرکشه و د پیغمبر خبره نه منله او د پیغمبر اطاعت یې نه کو فتولع نو دا د مکې مشرکان هم الله ورته وایي همداسې دي نو اوس نبی علیه السلام ته الله پاک تسلي ورکوي او ورته وایي چې ته دوی نه مخ وګرځوه تا پې خپله غاړه خلاصه کړې ده فتولع عنهم نو اعراض وکړه د دوی نه یا لانجې او باسونه ورسره مه کوه فما انت بملوم ته نه ملامته په دوی یعنې زه به تا پکې نه راګیرومه ځکه تا ورته تبلیغ کړی د پیغمبر کار دی چې قوم ته تبلیغ وکړي او قوم ته دعوت د نیکې لارې وکړي اوس دا چې قوم یې نه مني او جهنم ته روان دی الله پاک په پیغمبر نه را ایساروي او نه یې راګیروي ښه لکه تبلیغ والا حضرات چې وایي چې که په امریکا کې څوک بغیر د ایمان نه مړ کېږي نو موږ به الله راګیروي دا خبره غلطه ده او موږ به هغه صورت کې راګیروي چې موږ ول دین نه بیان کړی چې کله دین ورسیږي نو به موږ له څه ذمهواري ده حضرت شیخ حسن جان صاحب رحمه الله هو هغې به کله ګپ ویشتو وایي دا تبلیغ والا وایي چې که امریکا کې څوک مړ شي او دوزخ ته ځي الله به پې موږ راګیروي وایي موږ یې څه کوو خدای دې ټول امریکا په دوزخ کې موږ نه به یې ولې الله تپوس کوي هماغو نه به تپوس کوي چې نه مني موږ خو ورته دین رسولی دی نن سبا خو دین د دنیا ټولو کنجونو ته چین کې څومره مسلمانان دي چین کې او د چین ډېر بې دینه خلک دي په ټوله دنیا کې د چین غوندې خبیث خلک نشته او د روسانو غوندې نو مسلمان پې الله اله رانیسي چې کله دعوت نی ور رسولی نو پیغمبر علیه السلام ته الله وایي ته ته مخ وګرځوه ته په دوی ملامته نه فما انت بملوم نه ته په دوی باندې ګرم ځکه چې تا ورته خبره رسولې وذکر خود نصیحت کوه دې خلکو ته تبلیغ او نصیحت کوه فان الذکر یقینا دا نصیحت چې دی تنفع المؤمنین فایده رسوي مؤمنانو ته الله وایي نصیحت او تبلیغ کوه که کافر ونه مني دې مؤمنانو له خو فایده رسوي که نه مؤمنانو ته نصیحت فایده رسوي چا کې چې ایمان وي او هغه ته نصیحت وکړي نو انشاءالله چې هغې کې دا د ایمان قوت نورم قوي کېږي او د ایمان رڼا یې په زړه کې نورم واضحه کېږي ځکه الله پاک ورته وایي چې ته نصیحت کوه فان الذکرا ځکه دا نصیحت چې دی دا فایده رسوي مؤمنانو ته وما خلقت الجن والانس او ما نه دي پیدا کړي پیران او انسانان د بل شي دپاره الا لیعبدون مگر دې دپاره مې پیدا کړي چې زما عبادت وکړي الله وایي انسانان او پیران دا ټول مې د خپل عبادت دپاره پیدا کړي دا نور شیونه چې دي دا مې انسانانو له پیدا کړي ګوره غویان او غواګانې او مالونه او دا ټول د انسان تابع دي الالیم خوریم سورت یاسین کې دا تیر شوي فمنها رکوبهم ومنها یأکلون بعضې حیواناتو باندې سوریږئ او بعضې خورئ او بیا ورپسې وایي ولهم فیها منافع و مشارب په دې چارپایانو کې تاسو د څکلو بندوبست هم شته شملې شوده ماسته دا څکئ و منافع و فیدې ته نه اخلی هر شی په کار راځي افلا یشکرون نو دا حیوانات الله د انسان دپاره پیدا کړي دا فصلونه دا الله د انسان دپاره پیدا کړي دا انور او سپوږمۍ انسان د فیدې دپاره خو انسان او پیرې دا د خپل عبادت دپاره پیدا کړی دی وما خلقت الجن والانس او ما نه دي پیدا کړي پیران او انسان الا لیعبدونی مگر دې دپاره چې زما عبادت وکړي
لیعبدونی چې زما عبادت وکړي. ما اريد منهم من رزق زه اراده نه لرم د دوی نه د رزق چې ما له رزق وګټي یا یې ځان له وګټي. وما اريد ان یطعموني او دا اراده نه لرم چې ما له د طعام راکړي. زه داسې خدای نه یم دا چې زه دوی نه څه مطلب لرم چې یاره دا وکئ او مال راوړئ. لکه د کور یو مشر یې زامنو له وایي زه یې پیسې ګټې او مال راوړئ. نو الله پاک وایي زه نه د رزق تمه لرم او نه طعام غواړم. ان الله یقینا الله چې دی هو الرزاق دا خو خپله رزق ورکوونکی دی. ټولې نړۍ ته رزق ورکوي او ټولې نړۍ ته چې دا ټوله دنیا خوراک کوي د خاورو نه ورته الله دا رزق راوباسي. ذو القوة المتین او خاوند د قوت مضبوط دی. رزق والا هم دی او د مضبوط طاقت خاوند دی. نو الله وایي رزق دپاره مې انسان نه دی پیدا کړی دا مې د عبادت دپاره پیدا کړی. لیعبدوني چې زما عبادت به کوي. او ځینې مفسرین وایي لیعبدوني دا په معنا د لیعرفوني سره دی چې ما وپېژني. عبدالله ابن عباس وایي قرآن کې چې چېرته عبادت ذکر شي په معنا د معرفت سره دی. انسان او پیری مې دې له پیدا کړی چې ما وپېژني او زما الوهیت او خدایي تسلیم کړي چې او الله زمونږ رب دی. دې دپاره فإن للذین ظلموا یقینا هغه کسانو دپاره چې کفر یې کړی او ظلم یې کړی په دنیا کې ذنوبا هغوی دپاره خپله حصه د عذاب شته. کومو خلکو چې کفر کړی دی هغوی دپاره ذنوبا یوه حصه د عذاب ده یوه برخه د عذاب ده. مثل ذنوب اصحابهم په شان د حصې د عذاب د دوی د ملګرو. لکه دې کفارو نه چې مخکې کوم ملګري د دو تیر شوي لکه عادین سمودین هغوی له مې چې حصه د عذاب ورکړو نو دوی دپاره هم شته. فلا یستعجلون نو دوی د جلتي نه کوي په جلتۍ سره د عذاب نه غواړي پې باندې را روان دی. دې کافرانو به کله پیغمبر ته ویله چې د خدای عذاب به کله یې راوړه که نه دا به یې رشخن والو د هرې زمانې کافرانو. او بعضو به خپله مستقیما الله ته ویل. مکه کې داسې سرتنبه کافران اوسېده د نبی علیه السلام زمانه کې چې خپله به یې ویله. نضر ابن حارث غټ کافرو دا راغی او خانه کعبه کې ولاړو وی ویله ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. یا الله که دا محمد ستا برحقه پیغمبري زه خو یې نه منم نو که دا ستا پیغمبري زه یې نه منم زه په موږ باندې عذاب راوړه یا را باندې تیږې د اسمان نه راووروه یا عذاب علیم راته راکړه. نو الله پاک جواب ورکړو وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم تر هغې پورې به دوی ته الله عذاب نه ورکوي پیغمبره تر څو چې ته پکې موجود یې. دا ستا دومره توفیل او خاطر دی چې ستا کلیوال دي د مکې خلک دي پیغمبر چې او قوم کې موجود دی. ګوره پرون د لوط علیه السلام قصه تېره شوه. الله لوط علیه السلام ته ویل ته تنې اوځه چې دا له عذاب ورکم چې ته هم نه ګورې چې دا پیغمبر په امت ډېر خفه کېږي. نو تې لرې لاړو بیا پې الله دې تیږو بارانو. نو ده ته وایي چې الله عذاب نه ورکوي وانت فیهم چې تر څو ته پکې موجود یې نو ځکه یې نه ورکوم. چې کله نبی علیه السلام مدینې ته هجرت وکړو د منځه ووتو بیا الله پې عذاب راوړو. نو اویا واړه کافران بیا په بدر کې پړسېدلي پراته وو. دا نضر ابن حارث هم پکې و. دغه غټ غټ کافران چې ویل باید چې راوړه عذاب او راوړه دا ټول بیا په بدر کې پراته وو او صحابه هغه لوی کندې له وردیکه کړه قلیب بدر ته او الله پې عذاب راوړلو. نو الله وی فلا یستعجلون نو دوی دی په جلتۍ سره عذاب نه غواړي. فویل للذین کفروا نو هلاکت دی هغه کسانو ته چې کافران دي دوی ته هلاکت دی. من یومهم الذي د هغې ورځې نه یوعدون چې دوی سره وعده کیږي. هغه ورځ د قیامت چې دوی سره وعده کیږي الله وی په هغه ورځ باندې بیا د کافرانو ته هلاکت دی او په هغې ورځ باندې بیا د دوی څوک بچ کوونکی نشته او نه څوک شفاعت کوونکی شته. په هغه ورځ به دا ټول د یو لوی هلاکت سره مخامخ شي چې هغه اور د دوزخ دی. صدق الله خالقنا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله. استاد عذاب نه مونږ ته امان راکړي. قرآني تعلیماتو باندې مونږ ته عمل راکړي. زمونږ روژې تراویح عبادتونه خپل دربار کې قبول او منظور کړي. صغیره او کبیره ګناهونه مونږ ته معاف کړي. مریضانو ته شفای کامله ورکړي.
د ملنګ صاحب د والده مریضه د قاري صاحب زوی دی او نور دی جمع کې به مریضان یې ورته دعا وکړي الله ټول روغ او جوړ او بې درده کړي الله چې دې کلي کې څومره مریضان دي او د علاقه کې او ټول عالم اسلام کې ټولو ته شفای کامله ورکړي چې د حاضره جمع کې د چا څه ضروریات او مشکلات دي د ټول عالم اسلام حوایج پوره کړي دنیا او آخرت کې موږ سره خیر ښېګړه وکړي الله د بد عاقبت د اعمالو نه موږ ته امان راکړي خپل رحمتونه را نازل کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.